پزان کی عجزی پیدا کول او تکبر د ځان نه ویستر د ډېر اوچت صفت ته چې الله یې چاله ورکي. رب العالمین په قرآن کې سوی ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الله دا انسان سره بالکل مینه نه کوي چې تکبر وکړي نه خوښي. اولی اخر دس کوم دي چې غټه ګناه کړې ده چې الله یې نه خوښي. څه چلې ګناه دا کړې ده چې الله په صفاتو یې لاس چولی. تکبر د چا صفت ده؟ تکبر خو سری زمونږ په رب پورې مزه کوي، په هغه پورې خوند کوي. طاقتور دی، حکیم دی، عزیز دی، قهار دی، جبار دی، خوند پورې کوي. چې څه کوي څوک دې تبوس نشي کولی. د دنیا او د آخرت مالک دی، د بابور تکبر خوند کوي. خو چې کله دی انسان په ځان کې د الله دا صفت پیدا کوو نو الله بیا دغه نه ده خوښه چې ولې د په ځان کې دا صفت پیدا کړي. دا صفت یو د رب العالمین دی، دغه نوم دی المتکبر. المتکبر خوند کوي په الله پورې. الله څوک دی؟ تکبر والا، لویی والا خوند کوي. ته څوک یې؟ وایي تکبر والا. دا خبره هم ډېره کمزورې ښکاري. ته څوک یې وروره؟ وایي زه تکبر والا، لویی والا یم. سړي له خندا م ورشي. د خاورو نه پیدا، د منۍ د قطرې نه پیدا، په پورې دا خبره ډېره سپکه ښکاري او ډېره کچه پورې ښکاري او خوند پورې نه کوي. او په الله پورې خوند کوي، الله پورې نوم پورې خوند کوي، هغه په دې صفاتو پورې، د هغه په دې ذات پورې دا خبره خوند کوي. تکبر ده. ذکر الله سبحانه وتعالی د انسان ته ډېره عجیبه خبره په قرآن کې کړې ده. څه ورته وایي؟ ولا تمشي في الارض مرحا. ای انسانه، الله ورته وایي ګوره ای انسانه په دې ځمکه کې په تکبر سره مه ګرځه. بیا ورته رب العالمین داسې خبره کړې ده چې د دې انسان هغه هر څه ختم کړي دي، تکبر د سره کولی نه شي. څه ورته ویلي؟ انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا. انسانه مگر زه په تکبر سره نه زما د ځمکه شلولی شي او نه د غرونو نه دنګېدی شي. ما ته داسې یو انسان وښایي چې هغه به خپلو قدمونو د ځمکه شلولي، او ما ته داسې انسان وښایي چې هغه د غرونو نه زیات دنګي. انسان تکبر اخر بس کوي. ذکر ته الله سوی وغضض من صوتك. انسان د خپل اواز، لکه څنګه چې لقمان حکیم خپل زوی ته نصیحت کړ، د خپل اواز کته ساته. خون نه کوي به انسان پورې دا غټې غټې خبرې او دا تیزې تیزې خبرې نه کوي. خون په هغه پورې کمزور دی، عاجز دی. او رسول صلی الله علیه وسلم په حدیث کې سوی وی ولا تواضع احد لله. او څوک چې عاجزي کوي د الله دپاره الا رفعه الله، الله به اوچتوي. دا د تجربې خبره ده. په کوم سړي کې چې عاجزي یاد د خلکو ډېر خوښ دي، دې خیال کړی الله یې اوچتوي. د عاجز سړی الله اوچت کړی دی، ځکه ورته خلک صفت کوي په ځان کې عاجزي پیدا کوي، ځان تکبر نه کوي. رسول صلی الله علیه وسلم وایي هغه انسان جنت ته نشي تللی. ذره برابر چې ستا په زړه کې تکبر وکړه جنت ته نشي تللی. دنه دا جنت الله پیدا کړی د چا لپاره دی؟ د خپلو بندګانو، د هغه عاجز بندګانو لپاره، متکبرینو لپاره نه. متکبرینو لپاره خو جهنم دی. سینې راویستې ګرځي، بس سینې دې راویستې جهنم ته ځه، پته به دلته ولګي. الله سبحانه وتعالی د خپلو بندګانو یو صفت بیان کړی چې دوی په دې ځمکه کې کوم چې زما خاص بندګان دي، دوی په دې ځمکه کې ډېر په ارام ګرځي، عاجزه ګرځي. څه ویلي؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. او د رحمان بندگان چې په دې ځمکه باندې ګرځي هونا، ډېر په عاجزۍ سره ګرځي. حدیث نه دی چې وعباد الله، داسې ویلي وعباد العزيز وعباد القهار. سوي وعباد الرحمن. رحمن در رحم صفت ته د رب العالمین نلوي د عاجز بندگانو کې د رحم د صفت د نبروت ته، ځکه خو دې غلي ګرځي، ځکه خو به تکبر نشتی. نلوي د زما بندگان وعباد الرحمن خاص نوم سره ول اضافه کړي الذين يمشون على الارض هونا. دې په ځای سره به زما کوي ګرځي او تکبر پکې نه.
زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته وګوره، باغ کې څومره عاجزي وه، او دغه د عاجزۍ به زه ته کم مثال پیش کوم. د خپلو ښځو سره به هغه په کور کې کار کوو، دا عاجزي ده که نه؟ ماشومانان به بغې کې اوچتول، هغوی سره به لوبې کولې، دا عاجزي ده که نه؟ په لاره به تېرېدو، په ماشومانانو به سلام اچوو، دا عاجزي ده که نه؟ یو زنانه به پسې راتله، یو ښځه جنۍ به پسې راتله چې د هغې دماغو کار نه کوو، رسول میزان سره لرې بوتو، رسول سره به خبرې وکړه، بیا به واپس رسول راغی، دا عاجزي ده. په مجلس کې به جدا ځای رسول ځان نه جوړو، دا عاجزي ده. او چې څوک به راپاڅېدو، رسول ته به ودرېدو، رسول به په دې باندې خفه کېدو، دا عاجزي ده که نه؟ په خندق کې کله چې رسول د کنده کنسته، صحابو کنده کنسته، رسول صلی الله علیه وسلم به کوم کار کوو، دا عاجزي ده که نه؟ د ملګرو سره به چېرته لاړ، بهر ته به ووتو، څاروی به یې لالو، نو یو ملګري به وایي یا رسول الله سرمن به تیزه وباسم، بل وایي زه به، هغو ډېر شوق د مؤمنان، الله د هغو مبارکې ویلي محمد رسول الله والذین معه الشداء علی الکفار، خپل منځ کې رحماء بین، یو بل سره ډېر مینه لرونکي خلک وو. هغو یو به وایي سرمن به تیزه وباسم، بل وایي زه به یې لالوم، بل وایي زه به یې پخوم، رسول صلی الله علیه وسلم به وایي د لرګي به زه راوړم اور نه. نه یا رسول الله ته به نه راوړم، نو لازم به یې راوړم. څوک دی رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورې، عام څوک نه دی ګورې، اشرف المخلوقات على الاطلاق. ځمکې په دې مخ باندې دغه بشه انسان نه چې د قدم یې خودی او نه وبې کېږي، هغه کې دومره عاجزي وه. نن سبا چې 2 ریاله ورسره به جیب کې پراته دي، به چا سلام نه اچوي، او چې بیا له به کلي کې ځمکه واخلي، په کلي کې چې ځمکه واخلي چې دا غریب سړی په مخه تېز شي، موسکی شي، وخاندي پورې. ده وایي ټول عمر په سعودي کې تېر کړو، داسې وکړو، وخاندي په هغه پورې. دا تکبر دا صفت، او الله سبحانه وتعالی تباه کوي. ګورئ تاسو به لیدلي چې متکبر سړی الله نه پرېږدي، سپکوي، د آخرت نه مخکې به دنیا کې سپکوي. او متکبر هغه انسان دی چې ځان ورته ډېر غټ ښکاري او خلکو ته څه ښکاري، خلکو ته سپک ښکاري. دا ډېره عجیبه خبره ده. ګوره، او ځکه دا خبره څه یاده ساتئ، متکبر انسان داسې دی چې دی د غره په څوکه ولاړ دی، نو کته چې ګوري دا خلکو ته څه ښکاري، واړه ښکاري. غره په څوکه چې ته ودرېږې خلک لکه د ماچس ډبي چې روان وي، او دې خلکو ته دې وړوکی ښکاري. دا خلک چې لاندې نه وګوري، دوی ته هغه وړوکی ښکاري، هغه ورته سپک ښکاري. او چې کوم انسان عاجز ځان ګڼي او ځان کمزوری ګڼي، د خلکو په سترګو کې غټ ښکاري. د دې صفت په آخره کې زه به ته یو څو شعر ووایم او ترجمه به ته کوم، ډېر قیمتي اشعار دي او شاعر ویلي دي. ولا تمشي فوق الارض الا تواضعا، او مگر زه به ځمکه له پاسه مگر په عاجزۍ سره ګرځه. ولې شاعره ته موږ ته دا خبره کوې؟ غوږ کې د شاعر څه وایي، فکم تحتها قوم هم منك ارفعوا. د دې ځمکه کې دننه ګوره ډېر داسې قومونه پراته دي، ستا نه ګوره ډېر تکړه وو، ستا نه ډېر اوچت وو. ځمکې په دې خېټه کې نه دي، ډېر غټ خلک پراته دي، ډېر غټ خلک. هغه خلک چې د ربوبیت دعوه یې کړې ده، د الوهیت دعوه یې کړې ده، ملکونه یې چلولي دي، طاقتور، پوج، جهادونه، جنګونه، دینداره، بې دینه، هر قسمه خلک د دې ځمکې په دې خېټه کې پراته دي. ته رسې چې تکبر کې ته ورته ځي، څومره قیمتي خبره یې کړې ده. فإن كنت في عز وخير ومنع فكم مات من قوم هم منك أمنعوا. که تا سره عزتي او طاقتي او دې طاقت د سره چې څوک دې ته رسېدی نه شي، نو یاد ساته چې ډېر داسې قومونه دنیا نه تللي چې د هغوی د عزت ستا د ملګری ډېر و، ستا نه زیات طاقت د هغو سره و، په دې خاورو کې پراته دي. نو چې هغه هم دې خاورو ته تللي، موږ به هم دغه خاورو له ځو. نو چې موږ هم دغه خاورو له ځو، نو بیا تکبر د څه شي ای انسانه؟ خلق من ماء دافق. په یو ځای کې الله د انسان مې پیدا کړی داسې اوبو نه چې ټوپ وایي، په بل ځای کې وایي من ماء مهین، د څښه اوبو نه مې پیدا کړی. ولې الله دا الفاظ استعمالوي؟ دې لپاره استعمالوي چې د انسان ته پته ولګي چې انسان ګوره ته عاجز یې، دا ستا حقیقت دی. نو د ځان نه تکبر وباسئ او په ځان کې عاجزي راولئ. راولئ به که نه به راولئ؟ انشاءالله.